زما تړلی لاس ستا درنې درنې څپېړې جانانه دا به یو وخت په حساب کې راولمه هغه ځوانان چې پوهې منطق غیرت زړورتیا ته یې نړۍ حیرانه ده خدای دې داسې ځوانان لا ډېر کړي ملګرو د محسن داوړ خبرو پاکستان بیا ولړزاوه نړۍ ورته حیرانه ده چې ولې دغه ځوانان په سترګو کې ډار نه لري مرګ نه ډارېږي زندان نه ډارېږي دومره غیرت ګرانو ورونو راځئ چې دغه ځوان بیا څه وکړل چې پاکستان حکومت نه یې لاره ورکه کړله ویډیو تر پایه وګورئ چې لا ټوله موضوع نه ځان خبر کړئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه شئ پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ په پېښور کې د ارمان لوڼې د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل د منظور پښتین نیولو افغانان سره بیل کړي نه دي بلکې د لر او بر یو افغان ناره یو ځل بیا راژوندی کړه محسن داوړ وایي پاکستانی ریاست غوښتل چې د مشر منظور پښتین په نیولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ بلکې د لر او بر افغانانو غږ خاموشه کړي خو داسې ونه شول بلکې دا کلمه چې موږ وایو لر او بر یو افغان دی یو ځل بیا د میلیونونو کسانو په خوله راتازه شوه نوموړي د ارمان لوڼې د تلین په غونډه کې د وینا پر مهال پاکستانی ریاست ته په خطاب کې په ټینګار سره یو ځل بیا وویل لر او بر یو افغان دا ستر حقیقت دی چې هیڅوک پرې سترګې نشي پټولی د محسن داوړ پر وینا لر او بر یو افغان ځکه یو ستر حقیقت دی چې د منظور پښتین د نیولو په غبرګون یې ټول افغانانو خاوره پراخ احتجاجونه وشول او د هغه د خلاصون لپاره یې مټې راونغاړلې محسن داوړ زیاتوي پاکستانی ریاست ډیر هڅه وکړه څو زموږ غږ چوپ کړي خو پر دې به هیڅکله هم بریالي نشي ځکه چې زموږ ولسونه ویښ دي او دا لاریونونه او احتجاجونه به په لر او بر کې د یو پلان له مخې په پراخه توګه روان وي محسن داوړ د ارمان لوڼې د لومړي تلین په مناسبت هم ویل چې ارمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه هستي وه که چیرې هغه ژوندی وای نن به زموږ 80 سلنه ستونزې حل کړی شوې وې محسن داوړ ویل چې ارمان لوڼې هم مبارز ځوان و بلکې پروفیسور ادیب لیکوال شاعر او سیاسي څیره وه چې شتون یې غورځنګ په لږ وخت کې پرمختګونه وکړل خو ریاست ته د زغملو وړ نه و ځکه یې شهید کړ د محسن داوړ پر وینا ارمان لوڼې یو نظریه وه نظریه فکر او سوچ هیڅکله هم له منځه نه ځي بلکې موږ به د ارمان نظریه فکر او سوچ عملي کوو هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړو ټولو پښتنو او پلویانو غوښتل چې د ارمان لوڼې لار دې تعقیب کړي د هغه نظریه دې پر ځان عملي کړي چې دا به د غورځنګ او پښتنو په ګټه وي او د ریاست ته به شکست وي نوموړي پاکستانی ریاست ته هم په خطاب کې وویل چې د ارمان لوڼې تلین د نمانځلو پر مهال یې په ځینو سیمو کې غونډې ګډې وډې کړي دي خو دا ډول کړنې به د دوی مخه ونه نیسي بلکې نور به هم مضبوط شي د یادولو د پرون د افغانستان او پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د منظور پښتین په ننګ او د ارمان لوڼې د تلین په مناسبت غونډې جوړې شوې وې چې پکې د پښتون د خوشي کېدلو او د شهید ارمان لوڼې د قاتلینو نیولو او سزا ورکولو غوښتنه وشوه قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ